بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو، نن به در سره په یوه لنډه غوندې موضوع باندې خبرې کوم. په پېښور کې په 30 د ډسمبر د صابر د رڼا ملګري تحریک چې دی هغه یو سیمینار جوړوي په سید جمال الدین افغان او ورسره په کالو خان بابا باندې، چې په دې سیمینار کې به ډېر زیات لیکوالان او شاعران راغونډيږي او په سید جمال الدین افغان او کالو خان بابا په تاریخ او د هغو په کړنو باندې به رڼا اچوي. نو موږ د صابر شاه صاحب څخه نړۍ مننه کوو چې دغه شان سیمینارونه د پاره تابع کوي او لر او بر هغه اتلان چې تیر شوي دي او بیا ځینې تاریخ هیر کړي دي د هغې په تاریخ بېرته د راژوندي کولو کوشش کوي، خاص کر لکه کالو خان بابا چې د هغوی د کړنو څخه ډېر پښتانه خبر نه دي. نو دا یو ډېر ښه سیمینار دی، الله دې دا سیمینار کامیابه کړي. کالو خان بابا چې و دا د اکبر پاچا په وخت کې تیر شوی دی، چې د اکبر پاچا سره د ازادۍ لپاره ډېرې جګړې کړې وې. دا د هغې یو انځور دی، تاسو سره مې دلته شریک کړو. او اکبر پاچا ته چې دی هغې ته ښه شکستونه ورکړي او د خپلواکۍ لپاره دا اولنی وخت د مغولو په مقابل کې چې دې پاڅونونه وکړه، خو د دې په مقابل کې خپله هم بیرته یو پښتون چې و هغه په مقابل کې ولاړو د ویزه بابا، او هغوی دا خطاب ورکړی و چې د مغولو سره جنګ کول دا جهاد نه دی، بلکې که په دغه جنګ کې څوک مړ شي نو هغه دوزخي دی. دا ځینې پیران چې دي دغه چې دي لکه دا د سپیکر چې لکه دا دوزخ او جنت د دوی دغه دی، دا اجاره دی بادشاه ته چې ورکوي هغوی ته پاره ورکولی، چې هغه داسې نه ده. ځکه خو بیا دې په مقابل کې ویلي چې زه د خپلې خپلواکۍ د خپلو پښتنو د ازادۍ لپاره د یو جابر پاچا په مقابل کې ولاړ یم چې هغه په پښتنو باندې ظلم کوي او زما په قوم باندې ظلم کوي، نو زه باید د هغې مقابله وکړم. نو دا چې دی بیا تر یو حده پورې هغه خپله مبارزه کې کامیاب شوی و. خو دا چې د پنجاب په ځینې نصابینو کې دا نصاب کې دا دغه ته چې دی اکبر پاچا ته هیرو ویل کېږي او یو څه موده مخکې دې ته ډاکو لیکلي وو او هغه هم د پښتونخوا په ځینې کتابونو کې هم لیکلي وو چې بیا ځینې پښتنو په 2014 کال کې دې په مقابل کې بیا ډېر لاریونونه وکړه او هغه زما په خیال سره بیا هغه د نصاب نه هغه دغه لیک یا هغه کوم مضمون چې لیکلی و چې دې ته پکې ډاکو ویل شوي وو هغه یې ته لرې کړی و. ځکه یو خو دا چلی چې پنجابیان خپله دا کوشش کوي چې هغه مغول چې دي د هغوی داسې ښکاره کړي چې هغوی د بري صغیر اصلي د مسلمانانو دغه چې دي هیروګان یا آیډیل چې دي هغه و، خو هغه داسې نه ده، ځکه پښتنو دلته ډېرې مبارزې کړي د خپل ازادۍ په خاطر باندې. نو کالو خان بابا باندې به په ورځ باندې بیا مفصلې خبرې کېږي. زه به تاسو ته شانته د دې دغه چې دی ویډیو دا خپروم، بیا در سره سید جمال الدین افغان باره کې لږ شانته خبرې لرم، نو بیا به وروسته زه خپله لنډه غوندې یوه تبصره هم کوم. دا چې دی خو د دې نه مخکې زه دا دغه کوم سید جمال الدین افغان دې کې خو په افغانستان کې زموږ ټول افغانان په دې پوهېږي چې دا یو افغان دی، خو مګر ایران هم دې په خاطر باندې چې دا یو مشهور شخصیت و، ښه لیکوال و، یو دغه پوهان و، نو دې په خاطر باندې دا هغه کوي چې دا د ایران کې او دا ویاړم ځان ته ویسي، خو دا چې خپله دې د خپل نوم سره افغان لیکو او په افغانیت خپل ویاړ کوو. سید جمال الدین افغان دې په خاطر باندې هغه ونشو کولی چې د دې هغه کومې کړنې چې وي هغه خپرې کړي، بلکې دې د خپل نوم سره به خپل همیشه افغان استعمالوم. نو ځکه دا اکثره سید جمال الدین افغان ورته وایي. دا په کونړ کې زیږېدلی او اسداباد په ښار کې. نو بیا خو دا بیا د ډېرو دغه ته هم سفرونه کړي وو
هند ته تللی او بیا یو څه وخت پورې هند کې و بیا عراق ته تللی او ترکیه ته تللی او مصر ته تللی فرانسې ته تللی او فرض کې خپل ډېرې لیکنې د اخبارونو لپاره هم کړې وي نو د خاطر باندې یو پوهه او عالم انسان نو د دې لکه زما تاسو دا ویډیو دغه کوم چې دوی دا ویډیو د کوي ان شاء الله تعالی په دې باندې به وروسته مفصل خبرې کوو او د محترم سید صابر شاه صابر په مشرۍ کې د روایت سره سب خصوصو کامیاب سیمینارونه کارفري کړي دي اوس یو بل هڅه شروع کړې ده او هغه د ستر عالم او دانشور سید جمال الدین افغاني او د ستر جرنیل او بادشاه د پښتونخوا د بادشاه کالو خان بابا په درناوي کې سیمینار را جوړ کړی دی ان شاء الله زموږ راځم تاسو به راشئ په 23 دسمبر د پېښور په یو ښکلي ښایسته حال کې به دا غونډه کېږي ځان ورته راورسوئ دانشوران به واورئ شاعران ادیبان به ووینئ او پخپله به هم تاسو څه ویل چې غواړئ نو هغه به وویلی شي مونږ د صابر شاه صاحب داسې کړنې ستایو ځکه چې دا یو ښې کړنې دا چې صحیح ده چې بیا زمونږ هر یو ملګری داسې سیمینارونو سره مرسته کوي د هغو څخه هم نړۍ مننه ځکه چې دا د ګډ کار دی ځکه د پښتنو کار دی اکثره داسې سیمینارونه باید حکومتونه جوړ کړي خو دا چې حکومتونه د پردیو په لاس کې دي هغې خپله ژبه هم د نصاب ژبه هم پردۍ ژبه ده نو دې خاطر باندې نه خو دغه ځای تاریخ ته کار کوي او نه دغه ژبې ته کار کوي نو بس دغه ژبه خپل هم دغه ولس خپله پښتنو ژوندۍ ساتلې ده ګنې د تاریخ په اوږدو کې دې ته هېڅکله د وخت پاچاهانو یا کم خلک چې په حکومتونو کې وو هغې ورته کار نه دی کړی نو پکار خو دا وه چې دا د پښتونخوا د سویلي پښتونخوا د قبایلو دا هم د دفتر ژبه وي زه همیشه دا خبره کوم چې یوه ژبه کله د دفتر ژبه شي نو هغه به د اقتصاد ژبه کېږي یوه ژبه چې د اقتصاد دي هغه به خپله د ضرورت ژبه هر سړی کوشش کوي چې په هماغه ژبه کې زده کړې وکړي چې وروسته ورته د کار هغه وسیله برابروي نو دغې ته هم کار کول پکار دي دا خو یو ښه ګام دی چې پورته کول کېږي ځکه دې سره به د لر او بر د پښتنو په منځ کې نور هم یووالی او یو بل د حال احوال څخه به خبرېږي داسې به دا لیکوالان هم یو بل سره خپل هغه فکر تبادله کوي نو دا د صابر شاه صاحب د دغه کوم درنه ملګري چې دي الله دې دوی ته اجرونه ورکړي او ان شاء الله تعالی دغه شانته سیمینارونه به په راتلونکي کې جوړېږي نور د لر او بر پښتانه یا افغانان اتلان چې دي د هغو په ژوند د هغې په کړنو باندې به لیکوالان لیکنې کوي او د هغې ستاینې به کوي چې په راتلونکي کې نور هم د پښتانه د خپلې ژبې او د خپل قوم دپاره خدمت وکړي نو دلته چې هر څوک لکه د خپل قوم دپاره خدمت کړی دی هغه به خپله پښتنو هېر کړی نه دی صحیح ده حکومتونه خو هغه خو کار نه کوي لکه اوس وګورو که موږ خوشحال خان بابا چې کله د پښتنو دپاره یا د افغانانو دپاره مبارزه شروع کړه او د هغې د خپلواکۍ او د پښتو ژبې د واکمنۍ دپاره کار شروع کړو نو کله چې هغه وفات شو اوس هم د ټولو پښتنو د لر او بر افغانانو هغه یو آیډیل دی هیروی دی همداسې که موږ وګورو حمزه شینواري صاحب حمزه شینواري یا حمزه بابا چې د پښتو د غزل بابا هم دی دیم اول په اردو ژبه کې خپلې لکه شاعري شروع کړې وه خو بیا د دې پیر ورته ویلی چې تاسې په پښتو کې خپله شاعري او لیکنې کوئ نو دا چې کله په پښتو کې غزل لیکل شروع کړو نو خپله ژبه کې لکه د خپل غزل بابا هم شو او پښتانه هم همیشه هغه دغه لقب په نوم دغه لقب یې مله ورکړی د بابا په نوم باندې دی او همدغه شان ورته احترام هم لري نو موږ ته پکار دی چې په خپله ژبه کې کار وکړو دا چې صحیح ده په دغه ژبه کې دا د اقتصاد ژبه نه ده په دې کې لکه دا لوستونکي هم کم لري لکه اوس ما کله کله ځان خبره کوم لکه په اروپا یا امریکا یا غربي هیوادونو کې یا داسې په هغه هیوادونو کې چې د هغه زده کړې په خپلو ژبو دي یو لیکوال کتاب ولیکي د هغې په لکونو باندې د هغې هغه دغه د چاپي نسخې خرڅېږي او داسې لیکوال چې دی هغې ته ډېر زیات پیسې راځي او هغه لیکوال هم ښه پوره دغه لري د عاید لري او خو پوره پیسې پیدا کوي لاسته راوړنې لري د خپلو پیسو نه خو لکه دغه د کتاب د خرڅلاو نه
خو دا یو کاربن دی چې په پښتونخوا کې د پښتانه په اردو او انګلیسي ژبو زده کړې او کتابونه په هغه ژبو رانیسي. نو هغه پښتو کتابونه لپاره ښه بازار نشته. هغه لکه یو لیکوال چې د کتاب هم لیکي او بیا ورسره څوک نه چې کتاب خپور کي خلکو ته ورسوي، نو بیا هغه دې پسې ګرځي چې د هغې دپاره یو څوک پیدا کړي چې دغه چاپ کړي. بیا چې چاپ هم شي بیا څوک اخلي نه، هغه بیا مجبوره دي چې هغه دغه وکړي، دا خلکو له پسې مفت هم وایي. بیا هغه لوستلو کار هم هغه پښتنو ته مشکل دی، ځکه دا ټول د پښتنو بیسي ده د خپلې ژبې په مقابل کې. نو په دې باندې ما لکه زما اکثره موضوع دا ده، خو ځکه دغه موضوع باندې ځکه موږ لږ ډېرې خبرې کوو چې د دې تر اوسه پورې دې ته که نه لکه هغه د حل لاره او تنده پیدا شوې، او لکه نه خو دا دفتر ژبه شوله او نه د اقتصاد ژبه شوله. نو دا دې ته کار کول اوس هم پکار دي، تر هغه وخته پورې به ورته کار کوو انشاءالله تعالی تر څو پورې چې دا د لر او بر د افغانستان د دفتر ژبه شوي نه وي، او خاص کر په پښتونخوا کې هم. او انشاءالله تعالی کله چې دا د پښتو د پښتنو دفتر ژبه شوله او همدا یې اولنۍ ژبه شوله، نو بیا لرې نه ده چې خپله به لوی افغانستان جوړ شي او پښتانه به خپله سره یو شي. ملګرو داسې فکر مه کوئ چې لکه زه دې باندې ځینې پښتانه سوچ کوي چې کبدو په پاکستان کې لکه یا د خیبر پښتونخوا، لکه دا په خیبر پښتونخوا او دغه جنوبي پښتونخوا او فاټا راجمع کړي یو لوی صوبه دې جوړه کړي، نو دوی به خپل حقوق ترلاسه کړي. نه، هېڅکله به پنجابۍ دوی ته خپل حقوق ورنه کړي، ځکه که موږ وګورو په قومي اسمبلي کې د هغوی سیټونه زیات دي، همداسې په فوج کې هم هغوی دي او سیاست جوړونه هم هغوی کوي. لکه اوس وګوره هغه 13 ترمیم یې ورم کوو صوبو ته، مګر هغه خو لکه په خپل ځای باندې نه دی. هغې نه بعد یې مالتۍ څه هغه داسې حکومت یې راوستو چې لکه هغه پښتاني په حکومت کې راوستل چې ما څه چې د پنجاب آرمي وایي د هغوی په اشارو باندې کار کوي او نو هغوی د مفاداتو دپاره کار کوي. دا هسې چټي خیالات دي چې زموږ پښتانه کوو. پخوا ما هم سویل ځکه دا مشکله ده که لوی افغانستان جوړ شي، مګر نه، لکه دا یوه خبره ده تر څو پورې چې لوی افغانستان جوړ شوی نه وي دغه ستونزې لکه مشکله دي چې دا موږ به حل کړی شو. لکه دا به همداسې اول خو دا حق نه ورکوي چې دغه درې واړه د پښتنو دا اوس چې په مختلفو دغه باندې شل شوي چې دا یوه صوبه شي، که یوه هم شي بیا هم د هغوی دغه عددي برتري لري، هغه خپل هغه نفوس مردم شماري چې ورته وایي هغې داسې کړې ده چې هېڅکله به د هغه پښتانه په واک کې رانه شي. لکه ما مخکې ویل وی چې ما د عثمان شهید الله سره چې د په خبرې کولې، نو هغې ما ته ویله که چې د سینټ قوي شي نو بیا امکانات لري، ځکه چې قومي اسمبلي دغه سیټونو کې خو دا د درې صوبو سیټونه هم راټول شي، هم د پنجاب د سیټونو برابري نشي کولی، انډول نه برابرېږي. نو بیا ما ورته ویل دا خو همدغه حال ورته ما هم ورته ویل چې دې بیا حل هغې بیا ویله حل لاره دا ده که چې د سینټ قوي شي، خو سینټ هم هغوی قوت ته نه پرېږدي، او که بیا هغه خپله لکه اوس د پښتونخوا کې چې هغوی لکه خپل خلک پاته په حکومت کې راوستلي خیبر پښتونخوا کې، نو هغه سینټ ته خو بیا هغه خلک دوی لاره پیدا کوي چې کوم یو هغه پنجاب یې وغواړي هغه به ورته ورځي، ځکه د هغې نه علاوه بله لاره نشته. نو که غواړئ چې ستاسو باندې خپله ژبه واکمنوي، خپله پښتون واکمني په دغه منطقه کې پښتون هم د نورو قومونو غوندې سیال شي، نو دلته د لوی افغانستان جوړښت چې دی دا ډېر لازم دی. لکه ما دا یوه خبره مخکې هم څو دفعه کړې ده چې ترکیه چې دی، ترکیه او ایران، لکه اول به د ایران نه شروع کړي، دې کې خپله فارسیس چې دي، لکه فارسیس دي او 4 میلیونه نفوس لري، خو هغه فارسیس که د چا چې ژبه خپله مورنۍ ژبه هلته فارسي ده، هغه تقریبا 4-5 میلیونه نفوس لري هغوی، مګر هغوی دغه نور قومونه د خپل اثر رسوخ د خپلې ژبې د تاثیر لاندې داسې راوستلي چې هلته هېڅوک غږ نشي پورته کولی. او په دغه منطقه کې لکه د عرب چې دي هغه تقریبا 200 میلیونه نفوس لري، هغوی هم ته د پوزې ته راغلي دي، او دلته دغه ایران چې دی دغه یو واکمن قوم دی، او همدغه بیا همدې کې هم دا 4-5 میلیونه چې دي دغه فارسیس چې دي دغه فارسي ژبه چې لري، همدا بیا واکمن قوم هم پکې همدا دی. نو بیا دا په دغه سیمه باندې خپل حکومت کوي، واکداري کوي، خپل ملک ته ښه ترقي هم ورکړې ده، خپله ژبه هم هغه فارسي ژبه ده واکمنه، د تجارت ټوله ژبه چې ده هغه پکې چلېږي. که موږ بیا پښتنو ته راشو، پښتون چې دی یو ځپلی قوم دی، په خپل منطقه کې تقریبا 8 میلیونه نفوس لري، مګر که د دوی د هغه ژوند سطحه وګورو، بیا د تعلیم سطحې وګورو، بیا د پرمختګ دغې وګورو چې څومره وروسته پاتې دی دغه د منطقې د دغه نورو قومونو چې هغه لږه
نفوس یا مردم شماري دوی ته نږدې نه ده بلکې هغه کم دي مګر هغونه دوی په بد حالات کې دي ځکه چې دوی په خپل خاوره باندې خپل واکمني نه لري په دوی باندې خپل جبه واکمنه نه ده بس ځکه همدغه نور هغه څوک چې په واکمن دي هغه به په خپل مینو کې سره جنګوي هغه په دوی کې په مختلفو دغه باندې تقسیم کړي دي چې لکه دې ته چاته دغه وایي د بنیاد پرست وایي لکه چا د ملا نوم یې ورته ورکړی تعلیم نوم ورته ورکړي چاته د سیکولر نوم ورکړي او خپل هم د پښتانه په همدې باندې اخته چاته د کمونیست نوم ورکړي نو دغه به په خپل مینو کې سره همدا په خپل مینو کې سره اخته کړي دي همدغه یو بل وجني نو پنجاب په خپل حکمرانی کوي او دلته دا دومره کمزوري کړی دی چې نو اوس وګورئ یو څه موده مخکې ایران هم په افغانستان باندې په یو د افغانستان په یو ولایت کې رانوتلي یا مداخله کړې وه رانوتلو کوشش یې کوه د پوسټ جوړول خو طالبانو ته کلک جواب ورکړو دغه نر کار وکړو هغه په شا باندې وتمبول نو دا لکه دغلته چې تر څو پورې یو قوي او لوی افغانستان جوړ شوی نه وي دواړه طرف ته پښتانه به ښه ورځ ویني نه همیشه به په همدغه رقم د بل چا د حکمرانۍ لاندې به ژوند کوي او په بدبختۍ باندې به اخته وي نو په کار دا ده چې د لوی افغانستان دپاره کار وشي او دغه کومې تیوریګانې چې وړاندې کیږي چې دغه درې ویشلي د پاکستان کې دغه ویشلي پښتانه چې دا به سره یو کړو لوی پښتونستان به جوړ کړو نو بیا به موږ ته خپل حق راکړی شي نه ځکه دا هسې خیالات دي دې نه باید راوځو د لوی افغانستان دپاره باید کار وکړو او به ځینې وخت کې د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا ورونه فکر کوي چې لکه که چې د موږ یو شو نو موږ باندې به د بر پښتنو حکومت دا داسې نه ده ځکه دلته خو لکه څوک چې ښه کار شي کولی او کوم ځای چا ډېر لکه رای وګټلې هغه به حکومت کوي دلته لکه پښتانه داسې دي چې بیا لکه کوم یو ښه کار کوو او پښتنو دپاره ښه خدمت کوو هغه به حکومت کې راځي دا داسې نه چې لکه دا به د پنجاب د غلامۍ نه به راخلاصېږي بیا به لکه د پښتنو په خپل مینه کې دا ځینې پښتانه د سپیکر کوي ځکه هغې سره ما دا خبرې چې کړي دي هغه دا ځینې سوچ دا دی دغه سوچ هم غلط دی نو د لوی افغانستان دپاره به انشاءالله تعالی کار کوو ځکه د ډېر سوچ او فکر نه هم دا وروسته دا یو شی لکه ترې راوځي همدغه یو نتیجې ترې راوځي چې باید لوی افغانستان جوړ شي صحیح د مشکلات ډېر شته ځکه همدغه زموږ بدبختي هم دا ده ځکه چې موږ همدغه د پردو په موږ باندې چې یو څه موده پورې حکومت کړی او لږ وخت نه انګریزانو بیا وروسته دغه منطقه انګریزانو پنجاب ته ور تسلیم کړه چې دغه پنجاب خپل ناظر مقرر کړو او دغه نور قومونه یې ورته تقریبا دغه مقرر کړل د هغې د حاکمیت لاندې د ساتلو لاندې دغه کړله لکه تقریبا خپله غلامۍ ته یې پرېښوسه چې دا د انډایرکټ پې د پردو غلامي به وي خو د پنجاب د لارې به وي مخکې خپله ډایرکټ د انګریزانو دغه غلامي وه نو دې دپاره باید کار وشي انشاءالله تعالی زه کار به کوو ځکه او د دې پښتنو په بیلتون کې خپله پاس پښتانه هم کمزوري شولو هلته هم لکه د هغې د پرمختګ لاره هم نیول شوې ده هغه هم شاته ډېر زیات دغه لري خو هغه زه په هغې اوس خبرې نه کوم زه به فقط صرف دا یو څو کومنټ یا څرګندونې به زه ښکاره کړم نو بیا به دغه کوو بیا به نه زه د الله په اماني واخلم نور نه ښکاره کېږي صرف دا یو مننه کوم دا سلام وعلیکم السلام دا به دغه سلطان شیراني ورور اوس به موږ سره یې کې نه به خو دغه دی دا زه زما طرف نه سلامونه قبول کړه وروره دغه ورور هم سلامونه را لېږلي دي شیرشاه سوري ورور لېږلي سلامونه او نیکې هیلې دا 2-3 ورځې نه وي یادېدله مې او اوس ډېر خوشحاله شوم چې وینم دې الله دې همیشه روغ او کامیابه لره نړۍ مننه وروره بس دلته څه کارونه کې لږ مصروفه وم هغه کارونه مې کول انشاءالله تعالی هغه سیمینار به هم په پېښور کې د خیر سره جوړو نو الله دې وکړي چې دغه سیمینار هم کامیابه شي زه انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به د خیر سره بېرته راځو نړۍ مننه زه به د دې بل ورور هم دغه ښکاره کړم او د نړۍ مننه ولي پښتون ویلي چې واقعي ژوندي قومونه خپله ژبه او کلتور پالي بلکل همداسې ده هدایت الله ورور
ما د واتس اپ نمبر هم درکړی، تاسو مې د په دغه راولېږو، نو زما په یاد ان شاء الله تعالی چې کله مو وخت سره وکولی شو بیا خبرې وکړو. قدي یو سوال لیکلی چې منظور پښتون صحیح ده، دا داسې چلی وروره چې ګوره دا اوس زه چې لکه د لوی افغانستان خبره کوم نو ما دپاره خو اسانه ده، خو هلته خو هغې ته لږ مشکلات شته دی، ځکه ګوره علي وزیر یې نیولی بې خطا او بې د جرم یې نیولی دی، بندي کړی دی، نو خو لکه داسې څوک یې د خلاصون نشته که نه. یو خو داسې دی چې پښتانه اوس هم تقسیم دي، که چېرته پښتانه یو غږ شي لکه بیا جنګ ته هم ضرورت نشته، بیا خپل ازادي ډېره په اسانۍ باندې اخیستلی شي، خو هلته داسې چل دی چې هلته ځینې پښتانه خپل همدغه د پنجاب د حکومت سره کار کوي، بل هغې نصاب داسې لوستلی دی چې د هغې نه هغه پاکستاني جوړ کړی، هغه پښتونولي هر څه ته یې اخیستلي، ځکه هغه همیشه ځان ته پاکستاني وایي، تر څو پورې ځان ته پښتون وایي یا د پښتونستان وایي پاکستاني وایي، نو هغه ذهن یې ډېر زیات بدل کړی دی، هغې سره کار شوی دی، تقریبا د پاکستان د جوړېدو نه څه کم اتیا کاله وشولو، د همداسې په دغه باندې هلکه هغوی کار کړی، نصاب د هغه ځای میډیا ده، زه د پنجاب میډیا وایم، هغه نو ډېر زیات دا اوس سخت کار هم دی چې لکه هغه هلته اوس دوی سره متحد شي یا یو شي او په یو ځای کې غږ وکړي، بیا نو جنګ ته ضرورت نشته، بیا خپله پنجاب دغه منطقه به پرېږدي. خو که چېرته داسې لږ لږ یوازې د پښتون منظور لکه پی ټي ایم پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلواکۍ غږ وکړي یا د ازادولو غږ وکړي، نو خو سزا به ورته ډېره سخته ورکړی شي. دې خاطر باندې که همدغه شان تجزیه فعلا رواني او د اوله کې پښتنو ته دا شعور ورکړي چې دوی لکه پنجاب چې دی لکه دلته همیشه دا کوشش کوي چې صرف دوی وسایل او دغې په کار دي، ځمکې په کار ده، دوی پښتون په کار نه دی او د پښتون د استحصال کوي، د دوی په وسایلو باندې قابض دی. نو که چېرته په دغه خبرو به په دې شیانو باندې خبرې وشي او دا د پښتون د هر پښتون غوږونو ته ورسول شي او په ذهن کې کېنولی شي، نو انشاءالله تعالی بیا لرې نه ده چې یو ورځ به بیا لوی افغانستان جوړېږي. بل دویم دا کار دی که نه که په نصاب کې چېرته پښتو ژبه اوس هلته واکمنه ژبه وي او دوی ټول نصاب په پښتو ژبه وي، بیا خو هېڅ مشکل نه و، بیا به اوس وخت پښتانه به ټول یو وي. خو دا ځکه د جرمني لکه د نصاب ژبه الماني وه، ډېر زر دوی سره یو شول، هېڅ مشکل یې نه و. چې کله هغه د روس اقتصاد ضعیفه شو، بیا هغه روس نشو کولی چې دغه په جرمني خپله قبضه جاري وساتي، نو هغه یا دوام ورته ورکړي، خو بس هغه خپله جرمنانو غوښتل، نو الله پاک هم پرې رحم وکړو او هغه سره یو ځای شولو. اوس هغه د وتلی او سیال قوم دی په نړۍ کې، ښه قوي اقتصاد هم لري، افغانان هم ښه ضد دي، خو بدبختانه چې پښتانه چې په خپل واک کې نه دي، لکه بس دا انشاءالله تعالی دې ته به کار کوو. نو منظور پښتون خو هغه لاره صحیح ده، انشاءالله تعالی موږ هم ورسره کار کوو، چې کله لاریونونه یا احتجاجونه وي په هغې کې ورسره ګډون کوو، یا دا چې کوم څوک مریض یا دغې هغه په وخت نشته دی، 300 کیلومتره 200 کیلومتره لرې یم چې لاریونونه یې هر پښتون ته ځان رسوي او په هغې کې ورسره هغه په هغه لاریونونو کې یا په هغه احتجاجونو کې ګډون کړی دی. نو پښتنو لکه خاص کر دا کوم چې د هېواد نه بهر پښتانه دي، دوی کې دغه شعور شته دی، هغه په ډېره لږ باندې پوهېږي که نه، چې اعلان وشي نو بیا ټول ورځي، نو هغه خپله په هغه پنجابي حکومت باندې بیا یو قسم فشار به مو. نو اوس به دا بل دغه وګورم، دې سلامونه را لېږلي، نړۍ مننه وروره. خادي ورور سره کړي سلام، تاسو باید 50 منټه خبرې وکړئ، ټایم مو ډېر لږ وي پلیز. هغه دغه خان افغان سمې سایل وروره داسې مسله ده چې هلته هغه ځینې ملګري بیا وایي چې خبرې لنډې کوه، لکه پروګرام ډېر موږده وه، ځکه ځینې وایي چې موږ سره بیا په لکه هغه دغه کې وایي پیسې را سره نه وي چې بیا پروګرام وګورو، خاص کر افغانستان کې او په پښتونخوا کې، نو هغې په خاطر باندې دا پروګرام ځکه زر زر بندوم بیا. خو بیا هم لکه چې کله دغه انشاءالله تعالی زه نور ملګري بیا راغواړم، ځان په راتلونکي کې به بیا را سره ملګري راځي، کله کله به پکې مشاعرې هم کوو. ما پیر صابر شاه صابر سره هم خبرې وکړې، انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به یو نیم پروګرام کې هغه هم برخه اخلي، هغه یو کوش عباسي نصیبزی صاحب هغه یو پروګرام ته راوغواړو چې تاسو سره خپل خواږه شعرونه شریک. نو دلته دا ډېر ښه نه، باید د خپلو مشرانو لپاره سیمینارونه
ترین جوړول ځوان نسل ته د خپل ژبې او کلتور احساس ورکول دي مثبت اقدام دی. نړۍ من نه و دا ان شاء الله تعالی دا به په راتلونکي کې هم کوو او دغه کار ته به دوام ورکوو. که وشو صابر شاه صاحب سره به زه خبرې وکړم که بیا راتلو د دې په سیمینار په اړوند به نور معلومات تاسو سره بیا شریکي. نو دا یو ښه اقدام دی ځکه هغې مخکې په نورو باندې هم کړی و. د افغانستان په میرویس نیکه باندې هلته سیمینار کړی و ځکه چې میرویس نیکه نه زیات ځوان نسل پښتونخوا کې خبر نه وي. بیا هغې په یو ښه سیمینار جوړ کړی و چې رفیع صاحب هم ورته پیغام لیږلی و. نو هغه چې کله هم سیمینار جوړوي یو پښتون د افغانستان نه راخلي یو بیا د پښتونخوا نه راخلي نو په هغې باندې بیا سیمینار جوړوي او لیکوالان په دواړو باندې لیکنې کوي. نو ما ځکه په خبرې ونه کړې ان شاء الله تعالی په هغه ورځ باندې به دا اسم دا پروګرام به لکه د سوشل میډیا د لارې به نشریږي. نو په کارو خان بابا او سید جمال الدین افغان باندې به نور ډېرې خبرې کېږي. خو دلته یوه مسله ده سید جمال الدین افغان خو په خپل نوم باندې لکه ویاړ کوو د افغان په نوم باندې. بیا په افغانستان کې ځینې داسې زموږ ملګري هم دي چې هغه ځان ته افغان نه وایي یا د افغانستان نوم سره اختلاف لري. دا سیسته ځکه دا د ایران میډیا ورته لکه هغه د ایران میډیا برین واش کړي دي لکه څنګه چې د پنجاب میډیا ځینې پښتانه برین واش کوي داسې بیا د ایران میډیا هم کار کوي. هغه هم ځینې افغانان هغه لکه برین واش کړي لکه د افغان نوم سره دغه پیدا کوي اختلافات پیدا کوي او د افغانستان نوم سره. نو دغه کار دپاره بل دا کار بد دی. لکه اوس همیشه زمونږ تاریخ موږ ته پردو لیکلی دی هغې کې بیا ډېرې غلطیګانې دي تېروتنې پکې دي. هغه که بیا بېرته خپله یو افغان یا پښتون لیکي په هغې کې بیا پښتانه هغه د بل مني خو خپل تاریخ چې هغه پښتون ورته ولیکي بیا په هغې کې هغې سره دغه کوي په هغې باندې دومره یقین لري لکه څومره چې په پردي باندې لري. او پخوا لکه پاچاهان هم غلطیګانې کړي دي. ډېر پاچاهان داسې دي چې هغه پښتانه به خو په دربار کې هغه لیکوالان چې هغه فارسي وو هغه به فارسي لیکنې کول. هغه د پښتو هغه بیا ډېر مشکله وه چې بیا هغه وروسته د څو سوه کاله چې تېر شي یا زر کاله تېر شي یا زرونه کاله تېر شي هغه بیا څوک نشي ثابتولی چې دا د کوم قوم و. نو په کار دا به چې هغه وخت کې چې دوی په هر هېواد یې نه باید خپله هلته واکمنه ژبه پښتو کړې وی د پښتو دپاره کار کولی به پښتو لیکنې کولې او دغه کوم تاریخ چې لیکو هغه تاریخ لیکونکي باید هغه هم خپله پښتانه وی چې تاریخ یې ورته په سوچه پښتو باندې لیکلی وی. اوس هلته لودیانه کوم حکومت کړی د هغې هم هغه کوم ځایونه چې جوړ کړي دي هغه تاریخي ورثه چې اوس په هند کې پاتې ده په هغې هم فارسي لیکل شوې ده. که شیرشاه سوري چې جوړ کړي دي هغه هم په فارسي لیکل شوي دي. نو دا یو کار دی لکه څه چې پاتې دي هغه هم فارسي ژبه باندې هلته پاتې دي. نو پښتنو خپله ژبه باندې چې نه دي لیکلي چې د هغې هغه تاریخ هلته بیا روښانه شي. لکه دا یو غټ جنجال دی چې پښتانه د خپلې ژبې سره لري. زه همیشه یوه خبره بل هم کله کله کومه چې د مغولو او د پښتنو یو عادت و. مغولو به هم چې کوم ځای ونیو د یو څه وخت وروسته بیا د هغه ځایي ژبه خپله کړه خپله ژبه بې صحیحه کړه. او پښتنو هم دا کار کړی چې کوم ځای یې نیولي دي ځایي ژبې خپلې کړي دي خپلې ژبې د لاسه ورکړي دي. لکه او بیا دا دغه چې په دې کار کې بیا د انګرېزان دا ډېر تکړه وو. انګرېزان چې هر ځای نیولی دی خپله ژبه هلته اول واکمنه کړې ده. هغه د دفتر ژبه کړې ده هغه د زوره ژبه شوې ده بیا خلکو هم هغه ایزه کړې ده او هغه ژبې هلته پاتې ده. همداسې روسان هم دا کار کوي عربان به هم دا کار کوو. خو یو پښتون چې دی خپله ژبه ورته سپکه ده نو ځکه اوس په همیشه واکمني هم د بل چای دوی ته خپله ژبه سپکه ښکاره کېدله نو خپله دوی لکه نور ټکي به ورسره نه وي خو دوی هم هغه شانته بیا ګډوډ شولو. تر اوسه پورې همدغه شانته په جګړو کې دي. ما خو ویله چې دغه منطقه کې ټولو کې کمزوری اقتصاد هغه د پښتنو دی. ټول نه وروسته پاتې پښتانه دي. تر اوسه پورې په خپلو پښو نه دي ولاړ. اوسه پورې پردۍ حکمراني ده. خو په دې پښتانه نه پوهېږي ځکه دې باندې سترګې پټوي. مګر دا یو حقیقت دی. یو خو بل دا کار بد دی چې ځینې زمونږ نور ملګري راځي تر څو پورې چې مونږ لکه کوشش دا کوو چې دغه څه مشرانو چې هر څه کړي دي هغه پښتو دپاره چې کړي او یو غږ یې پورته کړي پښتو دپاره مبارزه کړې ده هغې پسې باید خبرې مونږ ونه کړو. لکه مونږ که اوس دوه ګوندونه دي هلته د پښتنو یو پسې خبرې کوي بل پسې ځکه دا هم زمونږ یو غټ جنجال دی. ځکه یو بل نشو زغملی. په کار دا ده چې هغې چا پښتو ته کار کړی دی صحیح ده هغه وخت کې به تېروتنې هم شوي ځکه مونږ لکه دا په دې پوهېږو ځکه دا اوس هم ځینې پښتانه تېروتنې کوي د دوی افغانستان په ځای باندې د پښتونستان یا د پاکستان کې یوه غټه لویه صوبه غواړي چې دا خپله یو تېروتنه ده. دا تېروتنه داسې ده چې ځکه دوی به هېڅکله بیا هلته بیا په پښو ونه درېږي نه به خپله ژبه شي واکمنۍ سې هم ترې ونه شي ځکه پنجابي خو دا داسې نه پرېږدي ځکه هغه ډېر هوښیار قوم دی. نو دا خپله دا هم یو دغه دی چې دی په پاکستان کې د ځان دپاره د صوبې غم خوري یا د پښتنو
دغه په دریو سوچ تقسیم دا یو ځای کول غواړي دې سره ممستی جوړ نشي ما د پنجاب حکمرانی وي لکه دا خیبر پښتونخوا نوم یې ولور کو دومره ډیره مبارزه نه بعد دومره بندیخانونه یا زندانونه وروسته دغه شو خیبر ور سره وتړو صرف د واجب د مقصد دا شو د خیبر سیمه پښتونخوا د خیبر پښتونخوا نور ټول لکه مردان منصیره ایبټ آباد دا ټول تلری صرف خیبر پښتونخوا لکه دا هغه نه ماغه دومره وګ چې خیبر پښتونخوا هغه کې پی کې شو اوس په ټول میډیا کې ما کې پی کې یادای هغه نوم یې مولو خوړو ځکه دا خو ما به نور کاری می پنجاب میډیا ته پرې وخصو ځکه تاسو خو هغه نوم یې پرور نه کړو دغه یو چالاک دشمن دی سره چې هر څه وکي لکه لا ستې سم نشي راوړل لکه هغه ته نشي کولای دا غي خپل اخواخ نو ځنی ورونه په دې قاره مرزي ځنی په کې کنځلم کوي خپل ځان نه بګونګاري منګو ته هغه څه چې حقیقت دی هغه څه چې لکه مونږ دراتونکو د پاره سوچ لرو هغه ورته ویو ځکه چې مشکل شته سیده که اوس یو مبارزه کوي منظور پښتون مونږ تر داري څخه هغه اوس دی وخت غږ نشي پورته کولای خو په کار دا ده چې لکه هغه څوک چې شي پورته کولای هغه تیار دی د افغانستان ته هغه د خپل حقوقو لپاره چې وایي مونږ ته د افغانستان خبره کوو هغه چې پښتنو ته اصلي دغه ورسي ځکه به چې کوي زه مې شته خبره کوم په ټول پښتانه په یو غږ باندې وایي چې مونږ د افغانستان غواړو د پښتونخوا نو بیا خورته مشکل نشته دی سید خو هغه اوس په دې باندې ځکه نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد خراب دی خپل افغانان خپل مینه کې سره په جګړه باندې اخته دي نو هغه به څه وایي ځکه دا کار خپل د پنجاب کوشش دا کوي چې دغه همیشه جګړې ته د دوام ورکړي چې دا معامله همداسې ګرمه روانه وي ځکه چې افغانستان د پرمختګ ټولې لارې پرې بندې کړي نو دغه ځینې شیان دغه شته دی دغه مشکل پکې دي خو زه انشاءالله تعالی په دې باندې به همیشه خبرې کوو بیا به هماغه لاره به متورخوي یوازې هغه ستونزې به نه ښیو که نه لکه لاره هوارولو هغه چې کومه لاره ده چې موږ په خپل مقصد ته رسېدلی شو په هغې به انشاءالله تعالی خبرې کوو نو زه به انشاءالله تعالی ځینې وخت کې داسې نورو لیکوالانو ته څوک چې سیاستوال دي هغې ته به داسې دا موضوع ورکوم چې هغوی هم دې نه دغه راوباسي بیا به هغه تاسو سره خپل دغه شریکوي خو دغه به ورله زه ورکوم موضوع چې په هغې مطابق باندې راشي چې په هغې باندې بیا خبرې وکړو نو انشاءالله تعالی دغه کېږي به د پښتین بابا یو دغه رالیږلی دی زه دا به ورته دغه کړم چې دې څه لیکلي قدې په پښتما باندې لیکلي وایي سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه ګرانه زه دې هر وخت دا ښایسته خبرې د اورم د پښتون قوم یو غټ خدمت دی خدای دې همیشه کامیابه لره ستا خدمت رسول سلام نړۍ مننه وروره بس ژوندی اوسې وسره دې راته ژوندی لره زه دا پروګرام بیا نیم ساعت ته ورسېدو او ما خو ویله زه بیا لنډ وکړم خو هغه اوږد شو نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان